بسم الله الرحمن الرحیم. زه محبوب رحمان حیدر یم. تاسو سره د کانکور آمادګي لپاره د کیمیا لنډ درسونه تاسو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ د حمیم ټي وي په نوم باندې او شیر کړئ او زموږ نورې ویډیوګانې تاسو د دې څخه کتلی شئ او کولی شئ زموږ فیسبوک پاڼه حمیم انګلیش لرنینګ سنټر در سره لایک کړئ. نو موږ لومړی فصل وایو د کیمیا عمومي مفاهیم، یعنی کیمیا کې عمومي خبرې چې دي یا عمومیات چې دي. نو موږ اول فصل کې عمومیات وایو. عمومیاتو کې موږ وایو د کیمیا تعریف: ماده، اتوم، مالیکول، عنصر، مرکب، ماده، ذراتو ترتیب او فزیکی حالت. دوی کې لومړی اول درس راځو د کیمیا تعریف. کیمیا د مادې علم ته کیمیا وایي یا study of matter. یا هغه علم دی چې د مادې له جوړښت، خواصو، ترکیبونو او په هغې کې رامنځته شوو بدلونونو او د هغو قوانینو او اصولو چې د هغې په نتیجه کې دغه بدلونونه منځته راځي څخه بحث کوي. څو شیان دی کې ذکر شول. یو د مادې جوړښت، یعنی دا ماده له څه شي څخه جوړه ده، جوړښت یې څه رقم دی. مثال H2O یا اوبه دي، دا د چیز څخه جوړه ده، د هایدروجن نه او د اکسیجن نه جوړه ده. خواص د دې چې دي، خواص مثال دا مایع شکل کې ده، خو اول هایدروجن مثال په غاز شکل کې، اکسیجن په غاز شکل کې، بیا دواړه سره یوځای کېږي او اوبه جوړوي چې مایع شکل ده. ترکیبونه مطلب دا په کوم قسم سره یوځای شوی ده، هایدروجن یوځای کېږي د اکسیجن سره په کوم شکل، مثال په دې شکل دا سره یوځای کېږي د رڼا په صورت کې یا د تودوخې په صورت کې اوبه لاسته راوړي. او په هغې کې رامنځته شوي بدلونونو، یعنی مطلب دا اول په ما چې مخکې ویلې په غاز شکل کې ده هایدروجن، اکسیجن چې دا په مایع شکل کې ده، اکسیجن چې دا په غاز شکل کې ده، وروسته دواړه چې سره یوځای شوي دي مایع شکل اوبه یې لاسته راوړي دي. نو دغو بدلونونو څخه بحث کوي او د هغو قوانینو او اصولو چې د هغې په نتیجه کې دغه بدلونونه منځته راځي، یعنې دا په کوم قوانین دوی سره یوځای شوي دي او دا یې لاسته راوړی ده، د دغو قوانینو څخه بحث کوي. مثال په دې کې به نسبتونه چې دلته کوم نسبتونه دي، دلته به هغه نسبت مساوي وي، دلته چې کومې کتلې دي به د دې کتلو سره مساوي وي، داسې نور قوانین. نو د دغو څخه کیمیا بحث کوي. مثال په ډول اوسپنه چې ده، دا اوس د کیمیا مثالونه شول، یا شیشه شوه، یا داسې بوټي شول، ستوري، لمر، انسان، لرګي، ویښتان، مالوچ، دا ټول چې د کوم شیانو څخه جوړ دي دغه شیان مثال څه شول، کیمیا شوه. کیمیا د دې څخه بحث کوي. مثال اوسپنې نه بحث کوي چې اوسپنه د چی څخه جوړه ده، څنګه منځته راغلې ده، ترکیبونه یې څه دي، یا کوم بدلونه دې کې راتلی شي. شیشه د چی څخه لاسته راغلې ده، څنګه لاسته راغلې ده، او څه بدلونه دې کې راغلي دي چې دا لاسته راغلې ده، یا کوم قوانینو په واسطه دا لاسته راغلې ده. همدا رقم بوټي نه موږ چې لاسته راوړی شو، یا دا چې څخه جوړ شوي دي، ستوري، لمر، انسان، لرګي،
ویښتان مالوچ یا داسې نور ډېر مثالونه دي چې مطلب هغه له چیز څخه لاسته راغلي، سره کم جوړښت لري، سره کم خواص لري، په کومو قوانینو منځته راغلي دي، دې ټول ته څه وایي؟ کیمیا وایي. ښه، دویم درس دی ماده. هر هغه شی چې کتله ولري، فضا کې یو ځای ونیسي، ماده ورته ویل کېږي. یا که لږ بل څه هم پکې وایو، هر هغه شی چې کتله ولري او حجم ولري او فضا کې ځای ونیسي، خو په فضا کې ځای نیول او حجم تقریبا یو شانتې خبره ده، ماده ورته ویل کېږي. لکه میز موږ مثال ورکړی ده، تیږه، لرګی، درمل، اوبه، کاغذ، ښیښه، څاروی پوستکی، مالوچ، اوبه، بړاس، هوا او داسې نور، دا ټول چې دي ماده ده. بلکې هر یو شی ماده ده، ځکه هر یو شی یو ځای هم نیسي، فضا هم نیسي، کتلم لري، نو دا ټول چې دي ماده دي. هسې مثال یو کاغذ مثال راواخلو. دا یو مثال کاغذ شولو. اوس دې وګوره تقریبا یو ځای هم نیولی ده. اوس که دا ځای وګورو، هسې مثال دا فضا کې د یو برخه نیولې ده، که دا برخه موږ ټولو طرفو ته وګورو، مثال جګوالی، لنډوالی، اوږدوالی او ضخامت یا سور، دا یې که ټول وګورو، نو هسې مثال دې یو ځای نیولی ده. یو سانتي متر، د یو سانتي متر ځای نیولی. او که چیرې دا موږ راواخلو وتلو، شاید 1 ملي ګرام یو ځای هم ونیسي، 1 ملي ګرام شاید یو ځای هم ونیسي. نو دا چه شو؟ ماده شوله. دا کاغذ اوس ماده شو. مالوچ راواخلو، د اوبو بړاس یا څاڅکی راواخلو، هوا راواخلو، دا ټول چې دي ماده دي. پوښتنه یې کړې ده، آیا هوا ماده ده؟ آیا اوبه ماده ده؟ دا په 1 سیم کې دا درس شته. آیا هوا ماده ده؟ او ماده ده. څنګه ماده ده؟ که چیرې موږ یو ترازو شکل راواخلو او یو خوا پورې یو پوکڼۍ وتړو، بله خوا پورې پوکڼۍ وتړو، خو یو خوا پورې چې کومې پوکڼۍ تړو، دا دې کې هوا نه وي، او بلې خوا ته چې کومې پوکڼۍ تړو، دې کې هوا وي. موږ به وګورو چې کوم خوا ته چې پوکڼۍ کې هوا وه، هغه پوکڼۍ به ښکته ځي، هغه ښکته ځي، او کوم خوا ته چې هوا نه وه پوکڼۍ کې، دا به پورته ځي. نو د دې څخه موږ ویلی شو چې هوا ماده ده، ځکه چې یې کړو د یو ځای یې ونیو د پوکڼۍ. ګوره دا پوکڼۍ ګوره یو څه ځای نه، هېڅ ځای نه ده نیولی، پوکڼۍ ځای نیولی، خو هوا نشته دې کې. نو هوا که واچول شي پکې، داسې یو ځای به ونیسي، او ورسره په څنګ کې چې یو وزن هم لري، ځکه کومه پوکڼۍ کې چې هوا نه وه هغه پورته لاړه، کومه پوکڼۍ کې چې هوا وه هغه ښکته لاړه، یعنې وزن هم لري یا کتله هم لري. نو موږ ویلی شو هوا ماده ده. آیا اوبه ماده دي؟ او موږ ویلی شو اوبه ماده دي، ځکه که چیرې موږ اوبه راواخلو، په یو جسم کې، په یو لوښي کې واچو، نو هغه به د لوښي یو برخه ونیسي. لکه دې ګیلاس کې که وګورو، د لوښي د ګیلاس یو برخه هم نیولې ده. او بله که چیرې دا اوبه موږ وتلو، کتله یې وګورو، نو دا به یو څه کتله هم موږ ته راکړي. نو موږ ویلی شو اوبه ماده ده. او بیا که موږ حالتونو ته وګورو، مثال اوبه په 3 حالتو باندې پیدا کېږي. په بړاس شکل پیدا کېږي، مایع شکل پیدا کېږي، جامد شکل
پیدا کیږي، یعنی یخ چې موږ ورته وایو یخ شکل پیدا کیږي. نو دا هم د مادې درې حالتونه دي اصل کې. نو په دې درې حالتو باندې اوبه پیدا کیږي، نو ځکه موږ ویلی شو دا اوبه ماده ده. بله موضوع د اتوم د یو عنصر کوچنۍ ذره چې د همغه عنصر خواص لري او د چارج له کبله خنثی وي، دا څه ده؟ اتوم ده. او په عادي کیمیاوي تعاملاتو په واسطه یې نور نشو تجزیه کولی. نه یو موږ عنصر راواخلو، مثالونه هم دلته ورکړي دي چې مس دی، اوسپنه دی، سره زر دی، سپین زر دی، هایدروجن، اکسیجن، کلورین، کاربن. دا مثالونه دي. نو که چیرې موږ دا مس راواخلو دومره حد ته ورسوو چې هغه موږ نور نشو کولی، یا په عادي طریقه موږ نشو کولی دا نور تجزیه کړو، نو دې برخې ته موږ څه ویلی شو؟ اتوم ویلی شو. دې برخې ته موږ اتوم ویلی شو. هسې مثال دا یو عنصر ده، کوچنۍ ذره یې موږ وښیو. مثال دا یو کوچنۍ ذره شو، دا کوچنۍ ذره شو، دا کوچنۍ ذره شو. که داسې موږ یو عنصر راواخلو داسې په کوچنیو ذرو یې وویشو، نو دغو کوچنیو ذرو ته یې موږ څه ویلی شو؟ اتوم. چې نور په عادي طریقو باندې موږ نشو کولی دا چې کړو تجزیه کړو. او د چارج له کبله اتوم چې خنثی، لکه مس چې دي خنثی دي، هیڅ چارج نه لري، اوسپنه خنثی ده، هیڅ چارج نه لري، یا نور داسې په عادي حالاتو کې په عادي کیمیاوي تعاملاتو په واسطه یې موږ نشو تجزیه کولی. او بل دا چې چارج له کبله خنثی. او یاد نسي چې په بل عبارت موږ ویلی شو کوچنۍ ذره ده چې په ازاده توګه په طبیعت کې نه پیدا کېږي، یعنی اتوم موږ نشو کولی چې په ازاده توګه په طبیعت کې پیدا کړو، بلکې مرکباتو څخه به یې لاسته راوړو. پرته له نجیبه غازاتو اتومونو څخه نو موږ کولی شو چې د نجیبه غازات په ازاده توګه پیدا کړو، ځکه هغوی نه تعاملات کوي، نه چا سره یوځای کېږي، ځکه ورته نجیب هم وایي، یعنی شریف نوبل ګیسز، یعنی دا چا سره تعاملات نه کوي. یا نجیبه دی کې چې دی هیلیم دی، نیان دی، آرګون دی، کرپتون دی، زینان دی، رادون دی. دا چې دی نجیبه غازات دي. دا موږ په ازاده توګه کولی شو پیدا کړو. مخکې درس کې بیا راځي اکتیت په حالتونو له وجې دا نشي کولی مثال تعاملاتو کې، یا دوی اخري مدارونه پوره دي، دوی نشي کولی چې مثال تعاملاتو کې، نو ځکه دې ته نجیبه غازات هم وایي، یا نوبل ګیسز وایي، یا شریف غازات وایي، چې مطلب ډېر شریف خلک دي، چا سره کار نه لري. دا مثال د هایدروجن اتوم هم راخیستی ده. هایدروجن اتوم چې ده یو الکترون لري، او دا یې مثال هسته ده. دا چې شی دی دا مدار ده. نو هسته کې بیا چې شی وي یو پروتون لري، نیوترون نه لري. نو دا پروتون چې د اصل کې مثبت چارج لري، نو دا څه شو؟ یو اتوم شولو د چا؟ د هایدروجن. بل چې د مالیکولونه، مالیکول کوچنۍ ذرې دي چې په طبیعت کې په ازاده توګه پیدا کېږي، یا کوچنۍ ذرې چې په نورو برخو یې ویشلی شو، لکه هایدروجن مالیکول، یا د کلورین مالیکول، یا د امونیا مالیکول، د میتان مالیکول، امونیا مالیکول، او د اوبو مالیکول، یا نور هم داسې مالیکولونه شته چې یعنې په ازاده توګه پیدا کېږي او په نورو برخو یې ویشلی شو. لکه کلورین موږ کولی شو په کلورین باندې 2 کلورین باندې موږ ویشو.
یا منګه هایدروجن کولی شو په 2 هایدروجن باندې وویشو، یا داسې نور CH4 میتان کولی شو منګه په نورو برخو وویشو. خو اصل کې د میتان تعاملات بیا دا قسم نه دی. میتان چې دی سوځیږي نو دا کولی شو منګه دا بیا په کاربن ډای اکساید باندې په اوبو باندې او په انرژي باندې تجزیه کیږي. خیر د تعاملاتو کې بیا دا شیان ټول ووایو. امونیا ده یا دا چې ده په ازاده توګه پیدا کیږي، اوبه چې دي په ازاده توګه ښه پریمانه دي، ښه ډېر پیدا کیږي. او داسې نور نجیبه غازاتو ته موږ مالیکول ویلی شو، اتومونو ته مالیکول ویلی شو، ځکه چې هغه هم په ازاده توګه پیدا کیږي او په کوچنۍ او په نورو برخو باندې خو نه ویشل کیږي، ځکه چې عموما دا چا سره تعاملات هم نه کوي، تعاملات ته ضرورت هم نشته. نو موږ په دې خاطر چې دا په ازاده توګه پیدا کیږي او د دوی اکتیت حالت پوره دی، نو دې ته مالیکول هم ویلی شو. او بل د مالیکول تعریف داسې هم کولی شو چې په کتابو کې شته چې د مرکب کوچنۍ ذره ده. لکه څنګه موږ اتوم وایو چې د عنصر کوچنۍ ذره ده، مالیکول موږ ویلی شو چې د مرکب کوچنۍ ذره ده. څه ده؟ مرکب کوچنۍ ذره څه ده؟ مالیکول ده. او مالیکول په خپله چې دا چې کوي د مرکب ټولې ځانګړتیاوې لري، ځکه موږ هر مالیکول ته مرکب ویلی شو او هر مرکب ته موږ مالیکول نشو ویلی، ځکه موږ ساده لکه وګوره ساده 2 اتومه مرکب چې وي دې ته موږ مالیکول ویلی شو. دا اوس مرکب هم دی، مالیکول هم دی، او دا خو مالیکولونه نه دي. مالیکولونه عموما چې دی چې په دا 2 شکل کې پیدا کیږي 9 دانې دي. هایدروجن دی، کلورین دی، فلورین دی، برومین دی، آیودین دی، په 2 اتومي شکل پیدا کیږي، اکسیجن دی او ورسره نایتروجن دی. او مرکبات موږ ساده مرکبات کره واخلو، سودیم کلوراید اوس دې ته د مالګې مالیکول هم ویلی شو. HCl تیزاب دی، هایدروکلوریک اسید یې موږ ورته ویلی شو چې هایدروکلوراید یا مالیکول هم ورته ویلی شو، ځکه 2 اتومي دی 2 اتومونه. خو که چیرې موږ راواخلو H2SO4 اوس دا هم تیزاب دی خو مرکب دی، دا مالیکول موږ ته نشو ویلی په دې خاطر چې مالیکول څخه زیات دی، ځکه 3 اتومي یو اکسیجن دی، سلفر دی پکې او هایدروجن دی پکې. دا د هایدروجن یو مالیکول موږ راخیستی ده. هایدروجن چې دا په 2 شکل ده، که اړیکه شکل یې وښیو نو داسې اړیکه ده لکه څنګه چې دلته ښودل شوی ده. نو دا یو هایدروجن هسته ده، دا د بل هایدروجن هسته ده، یا په دې شکل باندې پیدا کیږي، په دې شکل باندې دا یې لږ ساختماني غوندې شکل ده. دا یې د مرکب د عناصرو ښودنه ده پکې. مشرح فورمول چې موږ ورته وایو دې ته مشرح فورمول موږ ویلی شو په عضوي کیمیا کې شته. بل درس چې دی عنصر. د یو توکي یا مادې ټول اتومونه یو شان وي، دې ته څه ویلی کېږي؟ عنصر ویلی کېږي. یا هغه مواد دي چې په هغې کې ټول اتومونو اتومي نمبر یو شان وي، نو دې ته څه ویلی کېږي؟ عنصر ویلی کېږي. لکه اوسپنه، اکسیجن، مس. نو اوسپنه که موږ د هر ځای نه راواخلو چې د هغې 26 چې دلته ښودل شوی ده 26 یې که چیرې اتومي نمبر و، نو موږ ویلی شو چې دا څه شو؟ دا هم اوسپنه. نو چې دې کې اتومونو یعنې مطلب که دا اوسپنه څومره په کوچنیو ذرو باندې ویشل سوي یا په کوچنیو ذرو وي یا په اتومونو باندې یا هغه اتومونو ته، نو موږ اوسپنه ویلی شو په دې خاطر چې هغه 26 اتومي نمبر ولري.
یا که اکسیجن موږ له هر ځای نه راواخلو که چیرې د هغه اتومي نمبر یو اته و موږ دا ویلی شو چې دا څه شی ده عنصر ده. یا داسې ویلی شو چې د مادې ټول اتومونه یو شان وي دې ته موږ عنصر ویلی شو. مثال موږ یو ماده راخیستې ده د هغې اتومونه ټول یو شانتې وختل. هسې مثال موږ مس راخیستي دي د مساینکو کان چې دی په لوګر کې دې نه مثال موږ مس راخیستي دي خو که د هغې په اتومي نمبر کې فرق راغی اتومي نمبر د مسو 9 که په دې کې فرق راغی نو موږ نشو ویلی چې دا مس دي بلکې اتومي نمبر یو شی یا اتومونه یو شان وي اتومونه یو شان وي نو دې ته څه ویلی کېږي عنصر ویلی کېږي. عناصر چې دي ټول یو سل اتلس عناصر دي په جدول کې. بل چېرې مرکب کله چې دوه یا د دوه څخه زیات مختلف عناصر چې په کیمیاوي ډول یا عمل په واسطه په خاص کتلوي نسبت سره یوځای شوي وي او یو نوی مواد راکړي مرکب ورته ویل کېږي. دوه یا د دوه څخه زیات مختلف عناصر وي داسې یو عمل سره یوځای شوي چې هغې ته کتلوي نسبت وایي نو په کتلوي نسبت چې سره یوځای شوي وي نوي مواد یې جوړ کړي وي دې ته څه وایي مرکب وایي لکه HCl سوډیم کلوراید H2SO4. کتلوي نسبت یعنی په خاص نسبت چې سره یوځای شوي وي لکه په HCl کې د دوی د کتلوي نسبت یعنی هایدروجن یو ده کتله او د کلورین چې د 15.5 نو دا په دې نسبت سره یوځای شوي دي نو دې ته څه مرکب وایي ځکه خاص کتلوي نسبت ته پکې. یا که سوډیم کلوراید موږ راواخلو سوډیم چې دی 22 او کلورین 15.5 نو دې ته موږ څه ویلی شو کتلوي نسبت. د سوډیم کلوراید 23 او 15.5 کتلوي نسبت یعنی مطلب په خاصه کتلې سره دوی یوځای شوي وي دې ته څه وایي مرکب وایي. یا د دونه زیات عناصر سره یوځای شوي دي دوم خو د دونه زیات هم لکه H2SO4 کې وګوره اکسیجن سلفر هایدروجن یعنی د دونه زیات الکترون هم سره اتومونه هم سره یوځای شي عناصر سره یوځای شي مختلف عناصر دې ته څه ویلی شي مرکب. لکه زه لیکم CH3 COOH اسیتیک اسید دا اوس یو مرکب ده. ډېر مثالونه یې موږ ورکولی شو په زرهاو مثالونه یې مرکباتو شته. دا د اوبو مالیکول ده دی چې د هایدروجن دا چې د اکسیجن ده نو یو اکسیجن د دوه هایدروجنو سره یوځای شوی ده د اوبو مالیکول جوړ کړی ده یا مرکب هم موږ ورته ویلی شو ځکه د دوه اتومونه سره یوځای شوي دي یو اکسیجن ده یو هایدروجن ده دا هم هایدروجن ده نو دوه اتومونه سره یوځای شوي دي. یا د ګوګړو تیزاب دا سلفر ده دا هایدروجن ده دا هم هایدروجن ده اکسیجن 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 څلور اکسیجن یوځای شوي دي د سلفر سره او د دوه اکسیجنو سره هایدروجن یوځای شوی یا OH شکل موږ ورته ویلی شو دې دواړو ته OH شکل د سلفر سره یوځای شوي دي نو دا څه شو مرکب. دا څه شو مرکب. په دې فصل کې په دې ویډیو کې د دې فصل همدومره درس بس ده د بیا لپاره زموږ سره اوسیږئ په بلې ویډیو کې دا چې د سلفر یا د سلفوریک اسید یا د ګوګړو تیزاب فورمول